حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله انسان مړ شي داغه د عمل کولو ثواب قطع شي نه منقطع شي مکه درې سيزونو ثواب الله وتعالى بیا ورسوي د مرګ نه بعد یو صدقه جاریه دویم علم چې حاصل کړی وي او خلکو ته نفع به رسولي وي او دریم چې د صالح اولاد ته نه پاتې وي داغه مرګ نه بعد ته دعاګانې کوي. دې حدیث روایت مسلم شریف کړی. محترم مسلمانانو ورونو چې کله انسان مړ شي داغه د عملونو ثواب قطع شي بس ودرېږي مړ شو خبره خلاص شوه خو درې عملونه داسې دي که دا په ژوند کې کړي وي ستا د مړ نه بعد به د هغې ثواب تا ته در رسېږي. یو دا چې تا صدقه جاریه کړي صدقه جاریه دا چې مدرسه دې آباده کړې ده مدرسې ته د کتابونه اخیستي دي جومات دې آباد کړی دی پل دې جوړ کړی دی د خیر کار دې کړی چې هغه ستا د مړ نه بعد هم استعمالیږي او بخصوصا نن سبا دور کې د مدرسو سره همکاري کول مدرسه جوړول مدرسه کې کوټه او طاق جوړول کمره او مدرسې د کتابونه اخیستل نو هم د مدرسې سره همکاري کول دا ستا صدقه جاریه ده چې ته کله مړ شي او طالبان سبقونه هلته وي تا ته به ثوابونه الله در رسوي. یو دا دی چې دویم علم کول علم حاصلول بیا بل ته رسول نو بل ته قرآن او حدیث رسول که ته مړ شوي تا پسې ستا به شاګرداني بیا به تا پسې د هغې ثواب درځي. یو نیک اولاد سړي نه پاتې شي هغه ته د دعاګانې کې ستا د مرګ نه نو دې وجې نه ته به د هغې ثواب در رسېږي. نو نیک اولاد هغه دی چې تا په خپل ژوند کې په هغه باندې علم دین زده کړو علم دې پې وکړو قرآن حدیث دې پې ور زده کړو نو چې کله ته مړ شي تاله به دعاګانې کوي او که تا خپل اولاد بې علمه پرېښودو قرآن حدیث نه خبر نه کړو دا به تاله څه دعا وکړي. د دې وجه نه محترم مسلمانانو ورونو راځئ چې مدرسو سره همکاري وکړو مرستې وکړو. صدقه جاریه همدغه چې نن سبا د فتنو دور کې تا ته الله مال درکړی دغه خپل مال له واخله مدرسو سره همکاري وکړه د مدرسو د مشرانو سره همکاري وکړه بیا خصوصا هغه مدرسې چې تی پیژنې ستا 100% یقین دی چې دا مدرسه د علم خدمتونه کوي دا استادان لري مدرسې مشر چې دی خیانتګر نه دی او خیانت نه کوي دا پیسې په ځای لګوي مدرسې هم پیژنې داسې مدرسو سره همکاري کوه مرسته کوه مرګ ناڅاپه راځي مال دولت الله درکړی وی به د نه پاتې په خپل ژوند کې ځان نه مخکې صدقه او خیرات وکړه او د مدرسو سره همکاري کوه. محترمو مسلمانانو ورونو تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نور مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.